الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى، محمد المصطفى والمجتبى، وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونگا نننی خبرونه هغه د شیطان په دښمنۍ ده. شیطان زمونږ او ستاسو څومره لوی دښمن دی. او غواړي چې دغه دښمنی خپل سر ته ورسوي. د رب العالمین جل جلاله په نافرمانی کې مونږ او تاسو واقع. الہ العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کی بار بار په عرض ہے کہ منتدا خبر ښکارا کوي چې شیطان ګور ستاسو دښمن دی. دی غواړي چې تاسو یو لارې نه په یو لاره باندې تاسو خطا کی او د جهنم د تلو قابل مو وګرځي. نو لہذا تاسو د دې تابعداري مکوئ. الہ العالمین جل جلالہ فرمائی په سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 او 23 کی دم دی په اړه ذکر کوي. الہ العالمین جل جلاله سورہ اعراف کې فرمایي او د دې ورته نور آیتونه د قران عظیم شان هم په دې باندې دلیل دي. رب العالمین جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الہ العالمین جل جلالہ فرمائی: یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام اولادام،
لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان. څنګه فتنه په معنا د خویدلو باندې پام کوي نه خویي. فتنه په معنا د دوکه کولو باندې پام کوي شیطان نو دوکه نه کی. فتنه د دنیا د محبت په چال کې د ګیرولو په معنا باندې. نو اے د آدم علیہ السلام اولادا شیطان مګوره پام کوي د دنیا په محبت کې راون نیسی. فتنه په معنا د دې سره چې د چوکۍ په مینه محبت کې دومره ورننوځي چې بیا لاندې خلک کوم دی پاغي باندې ظلم کوي. قرآن فرمایي اے د آدم علیہ السلام اولادا پام کوي شیطان مو ګورا په فتنه کې وانه چي، یعنی تاسو د چوکۍ په محبت کې وانه چي. حق او باطل بدر نه پاتی، حلال و حرام بدر نه پاتی، بس صرف چوکۍ بتر لا سکے. فتنه په معنا د ظلم باندې. نو یا بنی آدم آدم علیہ السلام اولادا لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی وانه چې تاسو لره شیطان، یعنی په ظلم کې دی واقع نه کې تاسو لره شیطان. ظلم در باندې ونه کې ظالمان در نه جوړ نه کې. کته په دفتر کې یا په کور کې یا د خاون په صفت باندې یو زنانه ستا په نکاح کې راوړله ظلمونه کې ورسره. کته د پلار په معنا باندې راغلی الله تعالی اولادونه درکړي دي، پام کوه په خپل اولادونو باندې ظلمونه کې. لا یفتننکم الشیطان په دې معنا په ظلم کې دی واقع نه کې تاسو لره شیطان. پام کوه د بچو سره ظلم او زیاتهونه کې. کدا په معنا د خزه باندې شي نو پام کوه د خپل بیبي سره زیاتهونه کې. کدا په معنا د بے انصافی سره شي پام کوه د مور او پلار سره ظلم او زیاتهونه. ځکه شیطان دا غواړي چې تا په ظلم کې واقع کی. که فتنه په معنا د حرام باندې شي نو اے د آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولادا پام کوي شیطان مګوره په حرام کې وردن نه کی. بیا به ته حرام لکه حلال غوندې ښکاري. ځکه یو انسان چې یو ورځ حرام وخوري، دویم ورځ وخوري، دریم ورځ وخوري، څلورم ورځ نو بیا ور سره عادي شي، بس بیا باندې اثر نه کوي. نو بیا الہ العالمین جل جلاله فرمایي یقینا شیطان دوی د پاره دا بد اعمال خسته کړی دي، بس بیا ته دا بد اعمال د څخه ښکاری. لکه څنګه چې یو نیک بنده په نیکی باندې خوشاليږي، دغه سي دغه انسان بیا د حرام په خوړو باندې خوشاليږي. که فتنه په معنا د خیانت سره شي، اے د آدم علیہ السلام اولادا پام کوي په خیانت کې مو شیطان واقع نه کی، خیانت درنونه کی. ګورا دې کې ډېر خطاب د حکومت خلکو ته دی، ځکه دا حکومت کول دا یو امانت ده. یو انسان چې حکومت کوي نو دا ګور آسانه کار نه ده، ځکه امانت ساتل الہ العالمین جل جلاله فرمای ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله امر کوي چې تاسو امانتونه ورکړئ امانتدار خلکو لاره چې څوک اهل دي. دا یو امانت ده، ځکه دې کې د خلکو رازونه به در سره وي، دې کې به د خلکو قضیه در سره وي، دې کې هر قسم خیانت راځي دا بنه کوي. د مسجد عالم ته ډېر مقتدیان راځي، څوک د خپل د زړه حال وای، څوک یو سوي، څوک بل سوي، دا به ټول د ځان سره امانت ساتي، بل چاته به نه وي. حکیم او ډاکټر تار قسم مریضان راځي، د به د یو مریض حال بل ته نه وای، ځکه دا خیانت ته. د خزې او د خاوند ترمنځ ډېر معاملې کیږي، کله چې دوی ځان تشي د هغه معاملو قصې خلکو ته مکوه، ځکه دا یو خیانت ته. امانت د در سره نو دا خیانت کوه. د مور د بچی سره
یو پټ راز وي نو دا راز پلار ته مخکاره کوه چې د محبت کمی خبرې درته کوي د مور خبره پلار ته ماوراوه د پلار خبره مور ته ماوراوه خو کم چې به نقصان یې ګوره نقصانی خبره بکې اسنه کور روان نه د چا سره مزدوری کوي نو دا مزدوری کول یو امانت ده کاریګر چې کله کور ته راځي او کار کوي نو په دې کور کې د دې څو قسم امانتونه وي یوازې د کار د صحیح کولو کار نه ده چې ته د خپل عمل سره ته ورسوه دا دیوال پورته کا خشکاری دې صحیح کا پلستر کار دې پلستر صحیح کی دا خو بیل امانت ده کې دې شي په دې کور کې څه خلک رانه نو ځاغي تخریب کاری کوي تبه نه پرې دی ګوره دا امانت کور خو تا ته سپارل شوی څه خلک برازي هغه بدل ته د دې ځنه سامان پورته کوي پټي به تبه دا نه وای چې زما صرف پلستر سره کار دی زما صرف خشکاری سره کار دی نه بلکې دا امانت تا ته سپارل شوی دی یو ځکه د چا سره دکان کې ناشته دي دکانداری کوي په مزدوري باندې هغه کني وینو سید رب العالمین جل جلاله خوشتا نو دا سم کوا چې هغه وینو دکانداری صحیح کوي او چې کله مالک د دکان نه نو بیا دکانداری خراب کوي دا سم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې نه واقع کی تاسو لره شیطان دو ملګری خپل کې سره خبرې کې انډیوالان دي د یو راز د بل سره وي د بل راز د بل سره وي کله چې خپل کې سره وران شنو بیا دا یو را پاسې کې دا بل رازونه وای دا مکو دا امانت ته ګوره سید ته د ملګری نه په سمانه خفای خدای دا پټ رازونه ویل دا ګوره امانت د خیانت پکې مکوا په دې الله خفکی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ایمان پاغه چا کې نشتا چې کم انسان امانتدار نه ډېر داسې خبرې دي چې د خزو د خاون ترمنځ دي نو خزه به د خاون خبرې خلکو ته نه کوي خوري تا ته هم چاته مو او خوري تر باندې ډېر ګرانه بس تا خپل د زړه راز وې مونږ چاته وای قران فرمای دا سم کوا دا شیطانی وسوسه ده لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه فتنه کې دی واقع نه کی تاسو لره شیطان لکه څنګه چې په فتنه کې واقع کداغه دوکي د وجنه تاسو مور پلار د جنت نه راوېستل او دوکي ورکړه کنه قصدن آمدن آدم علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبره نه ده منلې ځکه قران عظیم شان فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما دا خبره د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د یاد وتلې و چې ما ورته ویلي ولا تقربا هذه الشجره دا خبره د یاد وتلې و فنسیا ولم نجد له عزما مونږ په دې کې قصد دې خبره نه مونډلې چې د قصدن یو نافرمانیو کې زما الله فرمای دا خبره د یاد وتلې و زکه ته دا عمل وشه نو دا سم کوا څنګه چې ستا مور او پلار دوکه کړه نو چې مور او پلار درته دوکه کړه هغه سره دښمنی سر تور سہولت خو اولاد تا سره خو به طریقې اولاد سر ترسي فکر کوا بعض وخت کې انسان راولګي د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم مبارک مخالفت کوي شریعت ورته یو سوای ده په بل طرف باندې رواني نه دا چې عمل په شریعت باندې نه کوي بلکې مخالفت کوي ښا کته ورته وای چې قران دا سی ویلي احادیث دا سی ویلي وای دا د سوار له 100 کال مخکنی خبرې دي ښا اوس وای الکترونیک زمانہ د الکترونیکی ودا الله بندا که زمانہ بدل شوی دا مگر رب نه دی بدل شوی قران نه دی بدل شوی حدیث نه دی بدل شوی دا په هر زمانه کې نیوی دی ښا د قران نظام ته بچرته زوړ نظام نه وای دا په هر زمانه کې هر دقیقه کې نوې نظام دی هر دقیقه کې نوې نظام دی کلونه خلاډیر لري خبره نو الله فرمای یا بنی آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولادا لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی نه واقع کی تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه
لکه څنګه چې وستلیو مور او پلار تاسو د جنت نه د شیطان راو وستل یوازې جنت نه راونه وستل یو دښمنی خو داوا استاد غیرت درکې اے انسانا ته شیطان دښمنیو کوله منګو تاسو پښتو کوم چې چاته د غیرت خبرې کو ورته وایو دې سړی سره جوړونه کې ولی وې د ستا د مور او پلار سره زیاته کړي ستا پلار وجل ستا پلار بي عزت کړي پام کو جوړ ور سره ونه نو هغه سړی بیا جرګي والا توایا لکه کما سره زیاته کړي مشکل من درلود مگر زما پلار بي عزت کړي زین پردم الله فرمایي ګوري شیطان هغه یو بد ذات شه چې ستا څومره او پلار دوک کړه نو باید چې ته کوم غیرت وکې کنه چې ستا مور او پلار دا لوړ مقام نه د دې د وجه نه راکته شو باید چې ته فکر ولرې ای आवाज د جنت نه وستلی نه دی بل زیاته امر سره کړه ده هغه دا د ينزوانهما لباسهما جنتی جامې د دوانو نخکته شولې دا د شیطان په وجه باندې شیطان وسوسه پزړه کې واچول جنتی لباس ته نخکته شو دا بل یو لوی زیات د دې مثال داسې ده لکه یو انسان قیمتي جوړه په تن باندې وي او تراشی قیمتي جوړه ته نه وباسي نو قبل یو کم قیمت جوړه ورواچه زیاته خو دې الله فرمایي ګوره دومره زیاته کړه ده ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما د شیطان ستاسو مور پلار سره دومره زیاته کړه ده آدم علیه السلام سره چې جنت نه امراوي استل جامیم ته نخ کده کړي جنتی لباس هم ته نه لری شو کله چې لری شنو عورتونه ښکارا شول بل ځکه قران عظیم شان کې راځي وتوفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه کله چې آدم علیه السلام مبارک او حوا بیبي هغه چې وکتل عورتونه ښکارا کیږي نو هغه پانه د جنت نه راواغستلې په خپل عورتونو باندې کې خودلې ځکه دا انسان نه خوښي چې داغي عورت ته بل څوک ګوري نو قران عظیم شان دلته ذکر کوي چې غیرت وکي مسلمانانو یو د چې تاسو پلار سره زیاته او کو جنت نه راويست دویم زیاته د جنت لباس ته نه ښکته ک دریم زیاته د تاسو د مور او پلار بے عزتی کړي دا باید چې په ټول عمر کې مو سره خپل ولیونه کې ګوره دوستیونه کې دوکه دي نه کې الله فرمای انه یراکم هو وقبیله بیشک دا شیطان تاسو ویني او د دې قبیلم تاسو ویني د دې چې کوم تابعداران دی هغه تم تاسو ښکارا کیږي من حيث لا ترونهم دا هغه سیزنه چې تاسو نه ویني دا هغه طرف نه چې تاسو نه ویني تاسو ورته ښکاری مگر تاسو ته نه ښکاری تاسو یو طاقت د الله غي تور کړه لکه بعض طاقتونه الله تعالی انسانانو ته ور کړی دي څومره حیوانات چې د ساينس او سوای ساينس دا ساينس ځکه چې بعض خلکو په ساينس ډېر کلک ایمان راوړي ساينس دا خبره کوي چې په دې ټوله دنیا کې چې څومره سترګې دي کده حیوانات دي کده حشرات دي د دې ټولو د سترګې دوه قسم لیدل کې چې هغه تسپین او تور وای سپین او تور لیدل کوي یوازې د انسان سترګې دي چې هر رنگ تلی دل غواړي کسور په ګوره او کشین ته باندې ګوره ک تور ګوره ک خړ ګوره ک زیړ ګوره او ک سپین ګوره الله فرمایي تا ته ماده سترګې درکړي دي نو ګوره دغه یو سترګې دي خدای یو زمون سترګو ترمنځ فرق الہ العالمین جل جلاله فرمایي انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بیشک مونږ زول شیطانان لره دوستان دا هغه کسانو نه چې دوی ایمان نه لري د کافرو دوستان چې دین واغه شیطانان دي او شیطانان چې دین په دوستۍ کې کافرو ته نږدې دي مسلمان ور سره دوستی نه کوي مگر مسلمان دوکه کوي ولی د مسلمان د مؤمن سره دوستی الله تعالی اعلان کړی دا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله فرمایي ز دوست د مؤمنانو ایمه دا زما دوستان دي بل ځکه وی والله ولی المؤمنین الله تعالی دوست د مؤمنانو دی د کافرو دوستی الله نه خو
مگر چې چا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله فرمایي ته زما په دوستۍ کې شمار شوي خو نافرمانی نه مکوه نافرمانی مکوه نور زما په دوستۍ کې حساب زده په دوستۍ باندې نسم الله فرمایي اے انسانانو اے د آدم علیه السلام اولاد پام کوي ګوره شیطان مو دوکه نه کوي ځکه شیطان دومره رذیل شی دی چې دا تاسو مور پلار سره زیاته کړی دی نو تاسو سره هم زیاته کوي باید چې تاسو غیرت وکړئ خپل غیرت باندې ټینګ ودرېږئ باقي په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.